اول قول امام ابن سیرین نه هغه د قربانی یو ورځ دا او د اختر ورځ فقط پدې کې چا قربانی وکړه فبها ونعمت چې دې کې اونکړه بس د قربانی فوت شو. امام شافعی، حسن بصری، اهل ظواهر دوی لیکي چې د قربانی د پاره د اختر ورځ نه بعد 3 ورځې دي، د قربانی پوره 4 ورځې شوي. اوله د اختر او د اختر نه 3 ورځې بعد قربانی کیږي. دې د پاره مختلف احادیث په دلایلو کې شته. بل قول او موقف د احناف دی هغه وی چې نه د قربانی 3 ورځې دي، یو د اختر ورځ او 2 نوري. او غي د پاره د مذکوره حدیث دلیل دی یومان بعد یوم الاضحى، 2 ورځې دي د اختر د ورځې نه بعد، مطلب یو د اختر ورځ شو او 2 ورځې نوري. نو عند الاحناف د قربانی د پاره 3 ورځې دي